بار بار اورېدلی وي د ګلببو او کوم سړی چې داسې لږ نرخځی وي نو هغه ته ویل کېږي چې دا خو هسې ګلببو ده. ورته وکړم په هغه وخت کې ستاسو په وخت کې خو به همدې فن کې ډېر خلک نه وو، لږ به وو که ډېر وو؟ ډېر خلک وو. تاسو به باقاعده زده کولو که څنګه چل به کولو؟ ما به زده کول وکړم، محنت زده خو ورسره ناست نه یم. ورته وکړم به مې ډېر کول. میرو چې وکنه نو هغه استاد و، هغه ډانس ماستر و، لکه غټ استاد و. د دې دغه یو نوم و، هغه هم په حق رسېدلی دی. هغه یو زده خو ورسره ناست نه یم. کوم له خواجه سره یو مثال دی د هغې په شان. ته خو چې کله راتلې نو خو په ډېر سخت وختونه وو، خلک ورته وکړم به مې ډېر کول. میرو چې وکنه نو هغه استاد و، هغه ډانس ماستر و، لکه غټ استاد و. د دې دغه یو نوم و، هغه هم په حق رسېدلی دی. هغه یو زده خو ورسره ناست نه یم. کوم له خواجه سره یو مثال دی د هغې په شان. ته خو چې کله راتلې نو خو په ډېر سخت وختونه وو، خلک بار بار اورېدلی وي د ګلببو او کوم سړی چې داسې لږ نرخځی وي نو هغه ته ویل کېږي چې دا خو هسې ګلببو ده. ورته وکړم په هغه وخت کې ستاسو په وخت کې خو به همدې فن کې ډېر خلک نه وو، لږ به وو که ډېر وو؟ ډېر خلک وو. تاسو به باقاعده زده کولو که څنګه چل به کولو؟ ما به زده کول وکړم، محنت زده خو ورسره ناست نه یم.